د ماخستن لمانځه وروسته یوه وظیفه ده چې هر کس یې وکړي، که زنانه وي که مردانه وي، چې کوم حاجت کوم مشکل ورسره مخ وي، کوم روا حاجت یې په زړه کې وي، الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ضرور ورپوره کوي. ګوري دوستانو، حاجتونه خو دي بنده دومره ډیر دي په دنیا کې چې هیڅ کله نه پوره کېږي. کله چې یو د زړه ارمان پوره شي د بل خواهش لري، کله چې هغه پوره شي د بل خواهش لري، کله یو انسان د دې خواهش لري چې خدای پاک ډیره دنیا را کړې وه او الله تعالی یې ورکړي، بیا تر هغه یې نور خواهش زیاتېږي چې کاشکې نوره را کړې وه، بیا وروسته د دې خواهش لري چې کاش مې یو واده درلودی، کله چې هغه وکړي بیا د دوهم خواهش لري، بیا د دریم، بیا د څلرم، او کله چې الله تعالی و انسان ته دا ورنصیب کړي نکاح یې وشي، بیا د نارینه اولاد ارمان لري چې خدای پاک ډیر اولاد راکړي، کله چې نارینه اولاد ډیر وي زنانه نه وي، بیا د زنانه اولاد ارمان لري، هغه خواهش یې په زړه کې وي چې هغه خدای راکړي. خو مثلا اخر به درته وایي چې د انسان خواهشات مشکلات په دنیا کې نه پوره کېږي، یا د ډیر دي په ذره او نه په کرلا او په عربا دي، یو یې پوره کېږي د بل خواهش ارمان لري. مثلا دی د دې خاوند دی چې په موټرسایکل ګرځي، کله یو سړی وویني چې هغه په موټر کې دی، کاش ماته الله تعالی داسې موټر راکړی و. خو کله چې دی په موټر کې بله ورځ تر هغه ښایسته خوندور قیامت داره موټر وویني، بیا دی د دې خواست کوي چې الله کشکې داسې موټر تا ماته راکړی وی. خو چې هغه هم الله ورکړي، بیا چې کله یو ښایسته بنګله کور وویني، بیا د هغه خواهش کوي وایي خدای پاکه کاشکې تا ماته دغه بنګله راکړې وه. خو چې هغه الله ورکړي، بیا کله چې د یو بل انسان کاروبار وویني چې غټ غټ مارکیټونه یې وي، بیا د هغه خواست کوي چې الله دغه ماته راکړي. خو چې هغه هم الله تعالی ورکړي، بیا د یو بل شي خواست کوي، د بل یعنې د انسان حاجتونه نه پوره کېږي، یعنې دی ډېر خواهشات لري چې ورځ په ورځ د ده زیاتېږي په دنیا کې. نو نن که ستا په زړه کې کم خواهش وي، کم حاجت وي او ته غواړې چې الله تعالی هغه ارمان در پوره کړي، که د موټر وي، که د ګاډۍ وي، که د بنګلې وي، که د مارکیټو وي، که د دنیا وي، که د واده وي، که د نارینه اولاد وي، که د زنانه اولاد وي، د دې ټولو لپاره زه یوه کوچنۍ وظیفه درښیم د ماخستن له لمانځه وروسته، چې کله نه بیده سوي ناست تر بیده کېدو مخته کېږي، بیا ستاسو کله بیده سئ سهار راپورته کېږئ انشاءالله دنیا او پر دې بل مخ باندې مشکلات به مې ټول حل سوي او ډېره خوشحاله زندګي به مې وي. نو دوستانو راځئ دغه وظیفه وښیو، دا کمه وظیفه ده، خو تر دې مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، او چې نور ملګري هم له دې وظیفو څخه ګټه او نفع او فایده واخلي. خو تر دې مخکې یو عرض لرم، تاسو باید دا باندې عمل وکړئ، ځکه چې په هغه کې زما هم ثواب ده، ستاسو ټولو ثواب ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم انسان په زړه کې دا ارمان وي چې یا الله د ما قرآن کریم نه ده زده، کاشکې ماته الله تعالی داسې وس او توفیق راکړی و، ما یو داسې عمل کړی و چې په هغه وجه باندې ماته الله تعالی د قرآن کریم د ویلو ثواب راکړي، ځکه چې قرآن کریم خو د ما نه ده زده. نو نن هغه وظیفه هم را سره ووایاست تر دې مخکې، هغه دا ده چې قل والله شریفه، کله چې یو وار سړی قل والله شریفه ووایي، الله تعالی د 10 سپارو قرآن کریم ویلو ثواب ورکوي. کله چې 2 واره قل والله شریفه ووایي، الله تعالی د 20 سپارو قرآن کریم ویلو ثواب ورکوي. کله چې 3 واره قل والله شریفه ووایي، الله تعالی د 13 سپارو قرآن کریم ویلو ثواب ورکوي. بیا چې دغه کس چې دا ووایي، بیا چې هر بنده ته ور وبخي، هر مسلمان ته که مور وي که پلار دی څومره یې، نو الله تعالی په مکمل ډول هغه ثواب هغه روح ته ورسوي او د ده له عملنامې څخه هم نه کاټېږي، ده ته هم پوره ثواب پاتېږي، هېڅ کمبود هم نه پکې راځي. نو راځئ دوستان نن له ما سره په ګډه یار دا 3 واره قل والله شریفه ووایو او الله تعالی به دومره ثواب هم راکړي. له هغه وروسته به هغه وظیفه در وښیم چې هغه کمه وظیفه ده. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دغه درې واره ووایه چې هر چاته ثواب وربخي. موږ چې هم دوستانو ثواب راوبخي، موږ بیا تاسو ته درو بخو، ځکه چې په ثواب بخښلو کې نبي علیه السلام فرمایي باید یو انسان هم بخل ونه کړي و هر مسلمان ته وروبخي، بلکې ټول امت رسول الله ته وروبخي. نو دوستانو هغه وظیفه دا ده چې دا وظیفه به په مکمل پابندي سره تاسو کوئ، کمزوري به نه مختاروئ. دا ویډیو تر پای وګورئ، هسې نه یو شی په دې وظیفه کې یو شرایط در څخه پاته سي بیا نو بیا وایي چې قاري صاحب ګیله کوئ چې قاري صاحب مو خو هغه وظیفه وکړله، هغه عمل مو نسو ترسره. یو شرط یې دا ده دوستانو چې کله تاسو دا وظیفه کوئ تر دې مخکې به مو دا یقین عزم به وي چې الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره ضرور زما هغه مراد را پوره کوي، هغه حاجت به له مابین څخه ځي، دا به مو عقیده وي. که چیرې مو عقیده نه وي دا کار نه کیږي دوستانو، بیا پالتو ځان مستړی کوئ مې کوئ، ځکه چې عقیده ضرور غواړي. نو دوستانو تاسو به داسې وکړئ کله چې د ماخستن له لمانځه وروسته بیدېږئ کور ته راسئ، که مو اودس وي که نه وي، خو چې اودس وي په اوداسه سره ډېره خوندوره او تاثیر زر کوي، بغیر اودسه هم ویلی سي. اول به تاسو په سر کې 3 وار الحمدلله شریف ووایئ، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، دغه تر ولغدال نامین پورې قل والله به نه وایاست. دغه به 3 وار الحمدلله شریف ووایاست، وروسته به یو وار درود ابراهیمي ووایاست اللهم صل اللهم بارک ده. بیا به په مابینځ کې صرف دا یو لفظ ووایاست، دا یوه وظیفه یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، دا به تقریبا 1900 واره ووایاست. 1900 واره چې مې دا وویله لغه بعد به بیا 3 واره الحمدلله شریف ووایاست، یو وار به درود ابراهیمي ووایاست. وروسته چې په داسې ځای کې ناست یاست چې څوک نه وي، د خلکو رش و کش نه وي، نو الله تعالی ته به لاس پورته کړئ چې یا الله زما دغه حاجت ده، د زړه مې دغه جایز ارمان د الله ته را پوره کړه، چې هر ارمان دې وي په زړه کې، د دنیا د واده د کاروبار د هر شي وي، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره در پوره کوي. نو دوستانو موږ ته هم دعا خامخا وکړئ، په دې دعا کې موږ مه هېروئ. نو د خدای په امان در څخه ولاړو، په بل ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. السلام علیکم ورحمت